بسم الله الرحمن الرحیم. پیج سیټ اپ بیا د پیج د جوړولو لپاره د بعضې شیان چې موږ تاسې دلته وویلې، مثلا که زه غواړم چې د مارجنز لږ کم او زیات کړم یا مثلا نور تغییرات راولم، دا موږ پیج سیټ اپ کې هم کولی شو. پیج سیټ اپ چې کلیک کړي، ګوره په دې کې بیا اول موږ سره مارجنز راځي. لکه موږ دلته مینې مارجنز یو کلیک کړی وو، نو دلته به مینې مارجنز له ټاپ نه هم یو وي، بوټم نه به هم یو وي، لیفټ نه هم یو او له رایټ نه هم یو. دا مارجنز شو. بل موږ سره دلته ګیټور شته. ګیټور بیا دوی مشخص د ګنډلو ځای لپاره ورکړی ده، چې کله چپټر یا کتاب پرنټوي که نه، د پرنټ نه وروسته یې سټیپلر کوې ګنډې، د ګنډلو ځای ته ګیټور وایي. دا اپشن یې په همدې خاطر ورکړی چې زموږ ورته پام شي، تر څو زه دا چپټر پرنټوم د ګنډلو ځای په نظر کې ونیسم، چې کله زه ګنډم باید دومره فاصله ولري. مثلا زه ورته وایم چې د ګنډلو ځای دې هم څومره فاصله ولري، 0.5 انچه، یعنې نیم انچ قدر. له کوم طرف نه دلته یې پوزیشن هم په همدې ورکړی چې تاسو ته ورته پام شي چې له کوم طرف نه یې ګنډې که نه. اوس مثلا انګلیسي چې ده له دې طرفه شو، پښتو دري له دې طرف نه شو، نو له دې ځای نه به بیا ورته وایي. که چېرته زه ورته لیفټ وایم، نو له دې لیفټ نه به فاصله لږ نوره هم ورزیاته کړي، 1 انچ مثلا مارجنز شو، 0.5 ګیټور شو، نو دا خط به یو څه نور هم لرې شي چې کله بیا سټیپلر کوو نو هغه خط به نه پکې نیول کېږي. نو دلته بیا پوزیشن چینجوای شي. اوس مثلا زه ورته رایټ وایم، له دې خوا به شي. که ورته ټاپ ورکړم بیا له سر نه، ګوره دلته هم درته ښیي، وینې اوس له سر نه شو، اوس له لیفټ نه شو، وینې. اوس که زه دا وکړم، ګوره دا فاصله به لږ نور هم زیاته شي، نو بیا که چېرې سټیپلر کوو نو بیا به خط پکې نه نیول کېږي. دغه چې ته ګیټور وایي. مونږ تاسې له مارجنز نه هم کولی شو. مثلا که زه دا 0 کړم، له دې ځای نه ورته زیات کړم، 1.5 یې کړم، هم به ګوره فاصله همغه فاصله وي، وینې فرق پکې رانغی. خو ګیټور یې دو لپاره ورکړی چې مونږ پیج سیټینګ کوو، تر څو زموږ ذهن ته راشي چې باید زه د ګنډلو ځای ورته پرېږدم، یا له لیفټ نه یا له رایټ نه، له هر طرف نه چې وي. بل اورینټیشن لکه څنګه چې مونږ تاسې دلته وویلې چې پورټریټ یې غواړئ که لینډسکیپ غواړئ، په اوږدو باندې غواړئ که په غره باندې غواړئ، دلته چې کلیک کوئ دلته یې درته ښیي. پوه شوئ؟ ملټیپل پیجز به سره هم پرنټوي، دلته ملټیپل پیجز هم درته ښیي چې مثلا که زه ګیټور ورکړم، دا به زه 1 انچ کړم او دې ته به 0.5 فاصله ورکړم ګیټور ته له لیفټ نه. یعنې چې که ګنډل کېږي، ګوره د یو به دا خوا وي، د بل به دا خوا وي. چې کله موږ دا چپټر داسې ونیسو، ګوره له دې دا خوا وګنډل شوه، د هغه دا خوا وګنډل شوه، دلته به یې درته میرر کې ښیي. بل راځي اپلای ټو هول ډاکومنټ او دیس پوینټ فارورډ. فعلا موږ دلته دوه شیان لرو، یو هول ډاکومنټ او یو دیس پوینټ فارورډ. کله چې موږ تاسې دلته تغییرات راولو دا د پیج سیټینګ کې، یعنې زه دلته اوس په دې فایل کې څو ورقې لرم؟ 4 ورقې لرم. نو کله چې دا تغییرات راولم، آیا دا 4 واړو کې باید دا تغییرات راشي؟ مثلا زه ورته وایم چې فاصله دې له دې طرف نه زیاته شي، د 4 څپو دې زیاته شي، دا د 4 واړو که د مثلا د کمو یا مثلا د 2 یا د 3 خپل په خوا کړه. ټول غواړئ که خپل په خوا غواړئ؟ نو د دې لپاره موږ تاسې دلته په پیج سیټ اپ کې آپشن لرو. کله چې موږ تاسې پرنټ ته ځو، پیج سیټ اپ کلیک کوو، که چېرته زه هول ډاکومنټ ورته وایم، دا تغییرات په ټولو څپو کې راځي. مثلا زه دلته ورته وایم چې ګیټور دې یو وي. که چېرته هول ډاکومنټ وي، د ټولو څپو به یو ګیټور شي، یعنې فاصله به یو شي. یا مثلا ورته وایم چې څپې د لینډسکیپ شي. که هول ډاکومنټ وي، ټولې کېږي. اوس ګوره زه هول ډاکومنټ کلیک کوم، اوکې کوم، نو دلته 4 څپې وي، لږ به یې زوم آوټ کوم، ګوره 4 واړه به لینډسکیپ وي، دی که نه؟ بېرته به یې انډو کوم، کنټرول زیډ، چې بېرته اوس پورټریټ شي. که زه غواړم چې 4 واړه چینج نه شي، له دغه ځای نه وروسته دا کوم یو کې چې ما کرسر وکړو، له دغه ځای نه وروسته لینډسکیپ شي، بره دې پورټریټ وي، نو بیا به کرسر پکې کېږدئ، بیا به راشئ پیج سیټ اپ ته، پرنټ پیج سیټ اپ. ګوره بیا دلته موږ دیس پوینټ فارورډ لرو. دیس پوینټ فارورډ معنی چې چېرته ما کرسر ایښی ده، له هغه نه وروسته دې دا تغییرات راشي. کوم تغییرات چې زه دلته ورته ښیم، کوم ځای نه دې وروسته راشي؟ کوم ځای کې چې ما کرسر ایښی. اوس مثلا زه دا کلیک کوم او ورته وایم چې لینډسکیپ دې شي. اوس یې اوکې کوم، ګوره کرسر ما کومه صفحه کې ایښی وو؟ 2مه صفحه کې مې ایښی وو که نه؟ له 2م نه مخکې پورټریټ او له هغه نه وروسته بیا لینډسکیپ. وینې؟ دې ته دیس پوینټ فارورډ وایي. اوس که چېرته ورشو، یو آپشن به بل هم پکې اضافه شوی وي. که چېرته زه پیج سیټ اپ ته راشم، دلته وګورم، نو ګوره یو آپشن بل هم اضافه شوی ده، د دیس سیکشن په نوم. سیکشن وروسته موضوع ده چې کله سیکشن ووایي بیا پرې پوهېږئ. فعلا په دغه دوه باندې سر ځان پوه کړئ چې یو هول ډاکومنټ ده، چې کله موږ دلته تغییرات غواړو چې په ټولو څپو کې عملي شي، نو هول ډاکومنټ ورته وایو. او که بعضې څپو کې غواړو، نو بیا دیس پوینټ فارورډ کلیک کوو، نو بیا چې هر ځای کې کرسر ایښی وي، له هغه نه وروسته څپو باندې تغییرات عملي کېږي، مخکې نه عملي کېږي. بل دلته موږ سیټ ډیفالټ لرو. سیټ ډیفالټ څه معنی؟ اوس ګوره چې زه دلته سیټینګ وکړم، مثلا ما ورته وویلې چې 2 انچه او 2 انچه د مارجنز وي، دا مې اوکې کړو.
دا د چا لپاره دا صرف د دغه فایل لپاره چې ما خلاص کړی ده. کله که زه نوی فایل راولم، اوس ګوره دلته نیو فایل کلیک کوم، مثلا یو بل چپټر لیکم، دا نوی فایل راځي. اوس ګوره دا نوې صفحه چې راغله، که به زه په دې نوې صفحې پرنټ ته پیج سیټ اپ ته لاړ شم، نو د ده مارجنز بیرته څو شوي دي؟ بیرته یو شوی ده. دلته چې زه هر سیټینګ کوم او کې کوم، دا صرف د دغه فایل لپاره ده، د ټولو لپاره نه وي. که ته غواړې چې دلته چې زه کوم سیټینګ کوم، مثلا 2 انچه ورته وایم، کله چې زه نوې صفحې راولم د هغو دې هم همدا وي. زاړه چې ما سیف کړي د هغو نه، نوې فایلونه چې راولم د هغو دې هم همدا وي. نو بیا موږ دلته سیټ ډیفالټ کلیک کوو. سیټ ډیفالټ معنا ده چې کوم سیټینګ چې دلته ده دا د نوې فایلو لپاره سیف کراته. نو چې بیا زه نوې فایلونه خلاصوم هغه به په همدغه سیټینګ کې وي. اوس ګوره زه د سیټ ډیفالټ کوم، یس یې کوم، او چې کله زه نوې صفحه بله راولم بیخي دا بندوم، چې بیخي ورډ له سر نه خلاصوم، هم به ما ته به دی مارجن څو انچه راولي؟ 2 انچه. اوس ګوره چې زه دا نوې صفحه واخلم او پیج سیټ اپ ته راشم، مارجنز به یې 2 انچه وي. څو انچه شو؟ دې ته سیټ ډیفالټ وایي چې دا سیټینګ راته وساته. اوس به یو کم سیټ ډیفالټ به یې کم، سیو به یې کم، تر څو بېرته یو شي. بل په پیج سیټ اپ کې موږ تاسې دلته پیپر لرو، دا خو مارجنز و. راځو پیپر کې موږ تاسې اول پیپر سایز لرو چې موږ له دې ځای نه هم انتخابوو چې صفحه باید زموږ څه شی وي. نو همیشه موږ ویلې چې کومې صفحې اخلو، کومې چې زموږ په پرینټر کې وي، په کومه باندې چې موږ پرینټ باسو. نو که پرینټر کې موږ سره A4 وي، نو دلته باید A4 کلیک کوو. که لیټر وي، لیټر. که چېرته موږ سره داسې ورقې وي چې موږ نه پېژندو چې دا کومې ورقې دي. اوس مثلا دا ورقه ده، تاسو ته معلومیږي نه چې دا اوس A4 ده، A5 ده، یعنې له دې ځای نه ته نه شې انتخابولی چې دا کومه ورقه ده. نو په هغه صورت کې بیا موږ له ویټور هایډ نه استفاده کوو چې بارو طول یې ورته ورکړي. اوس مثلا د دې بار څو ده او عرض یې څو ده، دا دواړه ګوري دلته یې لیکي. مثلا د دې عرض چې ده 8 انچه ده، دلته دې ولیکل 8. طول یې څو ده، عرض څو چې ده دلته یې ولیکل. نو بیا د دغه صفحې مطابق به دی دلته صفحات سیټینګ درته جوړ کړي. نو بیا چې څنګه درته وښول هماغسې به یې راته پرنټوي. پوه شوې؟ نو که کله موږ صفحه نه پېژندله، نو بیا ویټور هایټ دغه ځای کې ورته لیکو، تر څو زموږ سیټینګ د مغه صفحې په اندازه شي. نو چې پرنټوو بیا به له هغه ځای نه پرنټېږي. بل پکې پیپر سورس راځي. پیپر سورس بعضې پرنټرونه چې دي په 2 ځایه ورقې پکې ایښول کېږي، بعضو کې 3 ځایه، کاپیرو کې خو هم 3-4 ځایه ورقې ایښول کېږي. خو پرنټرو کې زیاتره څو ځایه ورقې ایښول کېږي؟ 2 ځایه. دا کوم ځای کې چې ورقې ایښول کېږي هغه ته ټرې وایي، د پرنټر ټرې وایي. نو دلته ټرې ده چې مثلا ته ورقې له کوم ځای نه اخلي. اوس یو پرنټر کې تا 2 ځایه ورقې ایښي، له کوم یوه نه ورقه اخلي؟ له اولې ټرې نه اخلي که له 2مې ټرې نه اخلي؟ د هغو نومان بیا دلته راځي. فعلا موږ سره پرنټر نشته، نو په دې خاطر یې ټرې هم دلته نشته. بیا دلته موږ تاسې اپلای ټو لرو چې مخکې وو. اوس مثلا ته دلته ورته وایي چې صفحه د A4 شي، آیا دا ټولې شي او که کوم ځای کې چې د کرسر ایښی له هغه نه وروسته شي. که غواړې چې ټولې شي هول ډاکومنټ، او که د کرسر نه وروسته غواړې بیا دیس پوینټ فارورډ، دې ته پیپر وایي. بیا راځو لیاوټ ته. لیاوټ کې بعضې موضوعات دي چې زموږ مخکې درسو سره تړلي دي. نو چې کله م هغه درسونه وویلې بیا به دا هم د خیره ورسره ووایي. دې شي ته پرنټ وایي. په پرنټ خو به اوس پوه شوي یاست، دا شی به بیا درسره ګورئ. بیا راځو شیر ته. شریکول زیاتره دا د انټرنیټ لپاره استعمالوو. که غواړې چې دا کوم ډاکومنټ چې ته دلته جوړ کړی یا دا کوم چپټر چې ته جوړ کړی دا غواړې چې شیر کړې له نورو خلکو سره، نو په هغه صورت کې بیا د شیر نه استفاده کوو. اوس ګوره دا شیر ویت پیپل شو چې زیاتره خلک نن سبا د شیر لپاره فیسبوک استعمالوي که نه. نو که غواړې چې دا شی په فیسبوک شیر کړې، په لینکډین شیر کړې، ټویټر باندې شیر کړې، نو بیا دا استفاده کوي. او که غواړې چې په ایمیل کې ورته واستوې، نو بیا ایمیل کلیک کوي، بیا په ایمیل ورته مثلا سینډز اټچمنټ کوي، په ایمیل کې ورته استوي. پوه شوې؟ نو دا شیر شو. که غواړې چې شیر یې کړې له دې ځای نه بل موږ تاسو سره ایکسپورټ به څه به ووایو.